له سپین بولدک څخه تازه او بد خبر. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سپین بولدک چمن لارې د سملاسي پرانیستلو غوښتنه کړې. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې FPCCL مشر عاطف اکرام شیخ وایي چې د سپین بولدک چمن لارې دواړو غاړو ته زرګونه موټر بند پاتې دي او اسلام آباد باید سملاسي دا پوله پرانیزي. ډان ورځپاڼې سې شنبې د غوایي پر 25مه د اکرام شیخ په حواله لیکلي چې د پاکستان حکومت باید د مالی زیانونو د مخنیوي لپاره دا لار د سوداګریزو توکو پر مخ پرانیزي. هغه زیاته کړه د چمن پوله باید سملاسي پرانیستل شي تر څو د سوداګرو مالی زیانونه کم شي او د خوراکي توکو او درملو په ګډون د اړتیا وړ توکو ته د له پولې د تیریدو اجازه ورکړي. اکرام شیخ د پاکستان دا کړنه یو بشري ناورین بللی دی. د FPCCL د مشر په خبره دا ډول بندیز په تیرو 15 کلونو کې څو ځله د پاکستان حکومت واک له منځه وړی او په سرحدي سیمو کې د امن او نظم د ناڅرګند وضعیت لامل شوی دی. هغه وویل د سپین بولدک چمن لاره د سیمې د پیچلي جیوپولیټیکل په زړه کې ده. دا پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو مهم ټکی او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د سوداګریزو مرکز په توګه یادېږي. د یادونې ده چې د سپین بولدک چمن لاره له 4 میاشتو راپدې خوا د چمن سیمو د اوسیدونکو لاریون او له پاسپورټ او ویزې پرته د تګ راتګ د بندیز له کبله تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا دا لار د ناروغانو پر مخ هم تړل شوې ده. څو ورځې وړاندې یوې سرچینې اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي وو چې طالبانو په مزلوګلي سیمه کې د ناروغانو پر مخ ځانګړې لار تړلې ده. دغه ډله ادعا کوي چې د پاکستاني پولیساتو د نامناسب چلند له کبله یې دا لار تړلې ده.